نور کله زمونږ ویډیوز په اردو کې دا نن ویډیو چې کومه دا پښتو کې دی د پاره ده د ویډیو کې چې کومه بیماری زه بیانول غواړم هغې ته کنورژن ډیسارډر په انګلیش کې وایي هغه په پښتانه د معاشره کې ډیره زیاته ده نو دې دپاره دا ویډیو مونږ پښتو کې کوو کنورژن ډیسارډر دې ته په عام ژبه کې ډیر نومونه اخیستلی کېږي بعضې خلک ورته وایي چې څوک د کنورژن ډیسارډر مریض دي هغې په باره کې وایي چې دې باندې د څه سایه ده دې باندې چا تعویضونه کړي دي یا بعضې خلک وایي چې دې باندې جینات دي خو اصل کې دا یو نفسیاتي بیماری ده د دې ویډیو دا مقصد نه دی چې مونږ یا د جینات نه انکار کوو یا دا وایو چې جینات نشته چونکې جینات په قرآن شریف کې ذکر دی نو قرآن مجید قرآن شریف کې چې کومه خبره وي هغه په ټولو ناول زمونږ دپاره هغه اهم ده خو لکه دا چې کوم علامات یو کومه چې د خلکو کې دا بیماری ده دا یو نفسیاتي بیماری ده او هغې ته نوم د دې شونه ورکړی کېږي د بیماری په باره کې به موږ وروسته هم خبرې کوو خو اول تاسو دا څو ویډیوز وګورئ چې هغې نه تاسو ته اندازه وشي چې دا بیماری څه ده او دې کې کوم کوم قسم علامات په مریض باندې راتلی شي دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ دا مریض باندې جټکې را روانې دي اکثر خلک ته د جټکو باندې کنفیوز هم شي هغې ته دا لګي دا چېرته د میریګي جټکې دي خو اصل کې دا نفسیاتي جټکې دي او د کنورژن یو قسم دی دا یوه بله ویډیو ده دې ویډیو کې هم چې څومره علامات دي هغه د نفسیاتي وجوهات ته وجه نه دي یعنی نفسیاتي علامات تبدیل کېږي جسمانی علامات ته د ویډیو کې تاسو وکته چې د مریض باندې څه چل کېدو اوس به دې بیماری په باره کې مونږ لږ تفصیلا خبره کوو دې بیماری په باره کې چې تاسو ځان پوه کوئ اول دا ضروري ده چې مونږ په دې پوه شو چې انسان چې کوم دماغ دی هغې د ټول بدن سره تعلق دی دماغ نه نروز ورته وایي یو قسم رګونه تللی دي ټول بدن کې خوره شوي دي نو چې په دماغ څه بوج راځي هغې اثر ډیفینټلی په بدن باندې هم راښکاره کېږي اوس د دې یو مثال تاسو ته زه وښیم مثال کې طور په یو کور کې څه غم شوی دی څه مړی وشو یا بل څه غم وشو هغې دوران کې هغې کور والا خلک خفګان د وجه نه داسې حالات کې چې هغې معدې بندوي روټۍ ته زړه نه کېږي او خوراک نشي کولی او نو د دې نه تاسو ته به اندازه لګي که نه چې هغې چونکې په دماغو باندې دومره بوج او ټینشن وي چې هغې د وجه نه هغې خوراکو ته زړه نه کېږي ورسره یو بل مثال یې داسې دی چې مثال کې طور په یو سړی دی د ډېرو خلکو په مخ کې تقریر کول غواړي نو هغه چې تقریر ته پاسي اکثر خلکو به ځان کتلی چې هغې زړه دړکن تیز شي ورسره خوله یې وچه کېږي او ورسره بعضې خلک پکې دا وي چې لاسونه او خپې رپېږي نو هغه چونکې یره په دماغ باندې خو هغې اثر هم تاسو ته به اندازه لګي چې په بدن باندې هم اثر راښکاره کېږي نو دې د وجه نه چونکې په دماغ باندې چې کله هم اثر یو ټینشن ډپریشن والا یا څه اثر راشي د هغې اثر په ټول بدن باندې جسمانی علامات مختلف قسمونو کېدی شي مثال کې طور په داسې خلک هم وي چې هغې خبرې پوره بندې شي داسې خلک هم وي چې هغې لاس خپې کار پرېږدي هغې نه علاوه داسې خلک هم پکې چې هغې باندې بېهوشي راځي یا نفسیاتي جټکې پرې راځي او هغې نه علاوه داسې خلک هم وي پکې چې هغه وایي چې خپې کې مې دم ختم شو او خپې نه مې زور ووتو زه ګرځېدی نه شم نو داسې مختلف علامات په مریض باندې راتلی شي خو د دې مین وجه چې کومه وي هغه پریشانی اوس د دې بیماری علاج څه دی ټولو نه مخکې دې دپاره خاص دوايانې هم راځي هغې باندې هم د دې علاج کېږي خو دوايانې چې کومې اسپیشل دې دپاره وي چې د کوم د انسان باندې نفسیاتي پریشانیانې دي د هغې علاج وشي چې کوم ډپریشن دی کوم انزایټي ده د هغې علاج ورسره وشي او هغې نه علاوه سایکوتراپیز ورته وایي د خبرو اترو په ذریعه سره علاجونه یې هغې کې داسې وي چې هغې مریض ته اول مریض ته پوهه ورکړی کېږي چې مریض پوهه کړي چې دا بیماري څه د وجه نه ده او دا علامات چې را روان دي دا د څه د وجه نه دي او هغې نه بعد بیا مریض ته داسې طریقې ښیي چې خپل چې کومې د مسلې هغه ښه طریقې سره به تاسو څنګه حل کوئ ورسره چې مریض که د غصې مسله نو هغه غصې مسلې
به څنګه هغه کوئ چې خپله غصه تاسو کمه کړئ. هغې نه علاوه چې چېرته د خوب مسله نو سلیپ هایجین ورته وایي، د هغې طریقې هم ورته ښوول کېږي. نو دا مختلف طریقه علاج دي د دې، او هغې علاج کې ټولو نه ضروري خبره چې کومه ده هغه پوهه ده، چې تر څو پورې مریض او د مریض کور والا په دې پوهه نه وي چې دا یو نفسیاتي بیماري ده، تر هغې پورې د مریض علاج کول ډیر ګران وي. چې کله دا پوهه کور والا ته راشي نو هغې نه بعد دا علاج نیم په نیمه آسان شي موږ دپاره. دا بیماري چې کومه ده دا زنانو کې ډیره زیاته وي، چونکې زموږ معاشره کې زنانه داسې چې اکثر کور کې پاتې کېږي، بهر وتلو موقع نه وي ورته، او هغې ته خبرو اترو دپاره څوک نه وي، یا هغه خپل غم یا خپل خفګان د چا سره شیر کړي، د چا سره په هغې باندې خبرې وکړي، دا موقع ورته نه میلاویږي. نو هغه اخره کې بوج پې دومره زیات شي چې هغه د برداشتو نه، نو هغې د وجه نه هغه ټول د غم د خفګان والا اثرات په بدن باندې راښکاره شي. امید لرم چې تاسو به په دې بیماري پوه شوي وئ. ډېره مهرباني.